وای ما ته ویل چې په الله مې د قسمی ما د ماشومان کړکې او جړه اورېدلې ده چې کله مې د دوی خندا نه لیدلی والله کله دې ځای نه لاړ شم. تاسو وایئ څومره نرم زړی دی، څومره عجیبه انسان دی، د زړه دی رحم او ترس دی وګوره. او ماشومانو کې دا عادت دی چې وږي جاړي او چې کله ماړه شي مستی کوي، خاندي، کله یو بل سره جنګ کوي، کله سوکان وي، دا شی کوي. چې کله هغوی ماړه شو او یو بل سره په کشتۍ شو، په خندا شو، وایي اسلم وایي ما ته چې اوس راځه، ما د دې ماشومانو خندا ولیده، اوس مې له زړه روغ شو. او عمر رضی الله عنه روان دی، ګوري یو کور کې ماشومانو جړا اواز راغی، ماشومان ژاړي، دروازې ووهله او وایي دا څه چل دی؟ زنانه کټوۍ کې مشهوره واقع تاسو اورېدلې ده، کټوۍ کې سمسۍ وهي لګیا دی، داسې ماشومان ورته ژاړي، وږي وشابه، خوراک راکړه، خوراک راکړه، ډوډۍ هم نه ده خوړلې. عمر رضی الله عنه زنانه ته وایي خورې دا څه مسله ده؟ هغه ورته اجازه لاړ شه خپل کار کوه، موږ سره څه کار دی؟ ویل نه خیر دی ما ته ووایه چې ډېره دا ماشومان ولې ژاړي، ورکه ورله کنه دې کې څه شی پراته دي راواچه ورته. هغه یې چې مجبوره کړه، ویل ګوره دا زمونږ کور کې څه نشته د خوراک، غریبي هم ده، ماشومان وږي دي، صرف په دې باندې ورته لګیم چې ودرېږه اوس یې راچوم، پخېږي اوس یې راچوم، نو په دې کې څه شته نه راکړه، زه دا ماشومان به ستړي شي، ده به شي، بس بیا به موږ هم سملو. عمر رضی الله تعالی عنه د شپې شپې را روان شي. عمر فاروق رضی الله عنه خپل غلام اسلم ته ویل بچیا شابه را سره شرا منډه کړه، بیت المال ته ځو، بیت المال نه چې کوم سامانونه پراته غوړي یو څه وړه یو شی بل شی خواږه او شي نه دا یې راجمع او بورې را ډکه کړله راشن نه مکمل. او بیا د هغې نه بعد وایي دا بورې دومره درنه وه، عمر رضی الله بدن هم تکړه سړی و چې وایي دومره اوچتولی نه شوه، نو دې غلام ته وایي بچه دا سره لږ راپشا کړه. هغه ورته دا ما ته راپشا کړه، زه خادم یم ستاسو. وایي نه نه، د دې امت ذمواري په ما باندې ده، تپوس به زما نه کېږي. عجیبه انسان په خپله ملا باندې به بورې ګرځوئ. هغه اسلم وایي بس زه ورپسې روان شوم او بورې راپشا کړله او روانې روانې دغه ځای ته راورسېږو. ماشومان دي د لوږې نه لګېدی، ژاړي په تکلیف کې. عمر رضی الله عنه وایي ما وکتو د هغه بورۍ نه چې کله هغه سامان را بهر کړو د خوراک، هغه وړه وړي وغیره چې هغه زمانې کوم طریقه باندې حلوا وه د هغه وخت، هغه حلوا یې باندې کړله دې ماشومانو له اوس خوراک پخوي، په خپله یې پخوي. اسلم وایي ما کتل د شپې په دې تیاره کې عمر رضی الله تعالی عنه دې اور نه چې کله پوټي ورکول، ځکه ګیس میس خو نو، ګیس خو اوس هم نشته، نه د بجلي شته دغه حال دی، مونږ په دې جدید دور کې هم دغسې یو، خو هغه زمانه کې خو بیخي نه. نو چې کله به دا پوټی دې اور له ورکه، نو د دې لرګو او دا کومه خزله چې پکې پرته وه د سوځېدو دپاره په دې نغري کې، د دې دا ګندونه به د ده په دې ږیره کې ونښته د عمر رضی الله عنه. الله اکبر. خزلې پوټی چې ورکړې خزله راوچتېږي د دې یرې نه، د یرې دا خزلې بیا په دې ږیره کې نښتې او پوټي وال اورې بار بار را تازه کوو ځان ته. ماشومان له چې کله خوراک برابر کړلو او په لوښو کې ورته راواچولو، هغې نه بعد ماشومان ته راځي بچه شابه دا وخورئ، کېنول ورته. و شپه وه ناوخته شو، ما ورته چې وایي ما هم خوب راتلو. اسلم وایي ما چې بس امیرالمؤمنین صاحب زه چې ځو که نه کار وشو، بس خبره ختمه شو. زنانه مې حیران وه عمر دی، عمر فاروق رضی د شپې راغلی دی، هغې دا زما ذمواري ده. نو اسلم ورته زه چې ځو که نه بس امیرالمؤمنین صاحب ماشومان له خوراک پوخ کوه، بس کار وشو، خوراک کوي لګیا دی. ویل نه الله اکبر. وایي داسې ورته کېناسته، داسې لږ اخواته کېناسته. وایي ما ته یې ویلې چې په الله مې د قسمي ما د دې ماشومانو کړکې او جړا اورېدلې ده چې کله مې د دوی خندا نه یې لیدلي والله که د دې ځای نه لاړ شم. تاسو څه وایئ څومره نرم زړی دی، څومره عجیبه انسان دی، د زړه دی رحم او ترس دی وګوره. او ماشومانو کې دا عادت دی چې وږي جاړي او چې کله ماړه شي مستی کوي، خاندي، کله یو بل سره جنګ کوي، کله سوکان وي، دا شی کوي. چې کله هغوی ماړه شو او یو بل سره په کشتۍ شو، په خندا شو، وایي اسلم وایي ما ته چې اوس راځه، ما د دې ماشومانو خندا ولیده، اوس مې له زړه روغ شو.